د کرکټ بورډ نوې دسیسه ښکاره شوه. منیر کاکړ وړې له صحنې ورکوي او منیر کاکړ کوم رازونه پریښي دي چې په ځان ډارېږي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوۍ کمیټې د ویسټ انډیز د سفر لپاره سکواډونه اعلان کړه. د کرکټ بورډ له لوري د یو ورځنیو او 20 ورځو لوبو د سکواډونو تر اعلان وروسته د خلکو او کرکټ لوبغاړو نیوکې تر بل هر وخت ډېرې دي. په داسې حال کې چې د غازي امان الله خان په نوم سیالۍ او د شپږیزې کرکټ لیګ هم پای ته ورسېدی، خو تر ټولو مهم لوبغاړي د ویسټ انډیز د سفر لپاره نه دي انتخاب شوي، چې د هغو له ډلې څخه یو هم منیر کاکړ دی. منیر هغه لوبغاړی دی چې د غازي امان الله خان په نوم تورنمنټ په یو ورځنیو لوبو کې 100 تر ټولو تیزې منډې پوره کړې. په داسې حال کې چې د افغانستان کرکټ ډېر با تجربه لوبغاړي هم لري، خو د منیر دا لاسته راوړنه په یوازې 23 لوبو کې ده. اوس منیر کاکړ ډېر انتظار یې هم وکړ، بیا هم د ویسټ انډیز په وړاندې هیڅ سکواډ لپاره نشو انتخاب. منیر احمد پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي مجبور دی چې نور کرکټ پرېږدي. نوموړی تر کال هندوستان ته هم په تمریناتي کیمپ کې واخیستل شو. په تمریناتو کې هم تر هیڅ ځوان لوبغاړي کمه کارکردګي نه ده ښودلې. په آسیا جام کې واخیستل شو، خو یوازې د نندارچیانو په څېر د لوبې شپږیزې او ویکټ یې حسابولې. منیر څه وخت وړاندې یو هندي کمپنۍ په داسې حال کې سپانسر کړ چې هیڅ نړیواله لوبه یې نه ده کړې، خو د وړتیا پر اساس یې د ټولو ورزشي سامانونو مصرف پر خپله غاړه واخیست، خو کرکټ بورډ ورته لا هم چانس نه دی ورکړی. د غوراوۍ کمیټې نوی مشر انډي مولز ویلي وو چې هغه لوبغاړو ته به چانس ورکوي چې وړتیا ولري. خو آیا انډي مولز اوس د سترګو ناروغي لري که د یو مشخصې کړۍ تر تاثیر لاندې راغلی دی؟ تر اوسه د کرکټ بورډ غوراوۍ کمیټې د منیر کاکړ او د نورو مستحقو لوبغاړو لپاره قناعت بخش دلیل نه لري.